امریکا افغانستان کې د کورنۍ جګړې خبرداری ورکړ، وایي که طالبان همداسې سرزورۍ ته دوام ورکړي افغانستان به خراب کړي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیښېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. هغه ویلي اوس مسله دا نه ده چې کورنۍ جګړه به پیل شي که نه، بلکې مسله دا ده چې جګړه به څه وخت پیښیږي. هغه ویلي طالبان باید ټول اړخونو ته په حکومت کې ځای ورکړي، ځکه د افغانستان تاریخ دا ثابته کړې چې هیڅ ډله په یوازې ځان تلپاتې حکومت نشي کولی. توماس ویلي د افغان سولې پروسه کې د پخواني حکومت او طالبانو ویشلي نظرونه د دې پروسې د ناکامۍ سبب شول. ویسټ واشنګټن کې یوه فکري مرکز ته په خبرو کې ویلي چې پخواني حکومت د 2004 کال د اساسي قانون د ساتل کېدو، د غني د حکومت د دوام او په واک کې د مشارکت غوښتنې کولې چې عملي نه وي. ویسټ وایي په مقابل لوري کې بیا یوې ډلې دوحه کې د سولې مذاکرات کول او بلې ډلې په کوټه کې پریکړې کولې. هغه زیاته کړې چې د طالبانو پریکړه کوونکې ډله بریالۍ شوه او په زور یې واک ته د رسېدو لاره غوره کړه. ویسټ د افغانستان له سرپرست حکومت سره پر تعامل او دغه راز له افغانانو سره د بشري مرستو پر دوام هم ټینګار وکړ. د زیاته کړه چې هیواد یې تیر یوه کال کې له افغانستان سره د 1.1 میلیارډ ډالرو مرسته کړې ده. قدرمنو کتونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.